د شپې مې خاوند ډېر لیونی وي، خو چې کله رانږدې شي غینې مړاوی شي او کار نه کوي. بیا دا یو شی ورکړم او بیا یې ځان ته سم مست کړم. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو هغه خلک چې ډېر په کوروالي کې مست وي خو چې کله مېرمنې ته ورنږدې شي بیا یې باد ووځي او هېڅ نشي کولی. اکثره داسې خلک وي چې هېڅکله هم د کوروالي شوق نه وي او هم نه شوق لري، خو اکثره بیا داسې وي چې سم لیونی وي، خو چې کله کوروالي کوي یا مېرمنې ته ورنږدې شي په پرتوګ کې خلاص شي. د دې لپاره تاسو ته ما یو داسې زبردسته نسخه راوړې چې کولی شئ هر ځل په هره ورځ او هره شپه کې تاسو 3 ځله سیکس وکړئ او سم ډنډه کوروالی یا معامله وکړئ. کولی شئ پیاز استعمال کړئ. د غرمې له خوا نه تاسو کولی شئ هغه ټیم چې کله لمر په د اسمان په منځ کې وي، یعنې 12 بجې وي، په 12 بجو کې تاسو کولی شئ پیاز استعمال کړئ. د پیازو سره تاسو کولی شئ د زیتونو تیل هم استعمال کړئ. کله چې وغواړئ تاسو د پیاز او زیتونو تیل مساله سره جوړه کړئ یا نسخه سره جوړه کړئ، لومړی تاسو کولی شئ داسې یو کار وکړئ. لومړی به پیاز راواخلئ، په منځ به یې 2 ځایه کړئ. له هغه څخه به تاسو اوبه وبهوئ، یعنې اوبه به ترې نه توم نه کوئ یا به یې ترې وباسئ. زور به ورکړئ او له هغو څخه به تاسو په زور سره اوبه وباسئ. کله مو چې د پیاز څخه اوبه وایستې نو تاسو به دې ته 3 کاشوغې د زیتونو اصلي تیل ور واچوئ. روغن یعنې تیل به ور واچوئ. کله مو چې دا ور واچوئ نو تاسو به دغه له هغو وروسته د شیدو سره مکس کړئ. له شیدو سره یې ځکه مکس کړئ چې یوازې پیاز او زیتون نشي خوړلی او نه شئ تاسو کولی چې دا یوازې وخورئ، ځکه هغه لږ ذره بېمزې وي. د شیدو کې باید تاسو بوره یا چیني هم ګټه کړې وي. هر ټیم چې تاسو دغه نسخه برابروئ باید یا چینی بوره او یا هم عسل پکې شیدو کې مکس وي. نو دغه نسخه تاسو کولی شئ بیا هم درته تکرار کوم چې په دې طریقه یې تاسو جوړه کړئ. لومړی پیاز واخلئ، په منځ یې 2 ځایه کړئ، له هغه څخه اوبه وباسئ او په یو پلیټ کې واچوئ. له دې نه وروسته تاسو کولی شئ دغه اوبو سره تاسو لږ اندازه یعنې 3 کاشوغې د زیتونو اصلي تیل مکس کړئ. دا مکس شوي تیل او پیاز تاسو راواخلئ، شیدو ته واچوئ. شیدو ته د دې نه مخکې باید تاسو یا هم چیني یا هم ګبین عسل اچولی وي تر څو خواږه اوسیږي. دا تاسو مکس کړئ او وروسته یې په نهاره یا هم په مړه ګېډه وخورئ. یعنې که چېرته د غرمې ډوډۍ مو خوړلې وي نو تاسو کولی شئ له هغه نه وروسته 1 ساعت وخورئ، او که چېرته مو د غرمې ډوډۍ نه وي خوړلې نو همدغه وخت کې وخورئ. په فایده به یې تاسو د شپې پوه شئ چې څومره مو ذکر ډنډه کېږي، یعنې هره شپه یې استعمالولی شئ او هره شپه یې نتیجه تاسو کتلی شئ. د ورځې وخورئ، د شپې نتیجه وګورئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.